سلام دوستانو، زه جهانګیر خان یم. نن موږ په دې ویډیو باندې راغلو په دې موضوع باندې چې موږ تاسو ته ووایو د ویډیو منبع به موږ تاسو ته لومړی ووایو چې د هیتیانو په اړه باندې موږ تاسو ته ویډیو جوړو. هیتیان څوک وو، دا له کومه ځایه راغلل او دوی څنګه خپله امپراتوري جوړه کړله. نو تاسو ما سره پاتې شئ او زه به تاسو دغه د هیتیانو د امپراتوري په اړه باندې تاسو ته زه د تاریخ له پاڼو تاسو ته زه هغه معلومات چې دا زه به نن تاسو ته ووایم. نو زه ځو د تاریخ زړه ته. هیتیان هغه قوم وو چې بي سي، زه به تاسو ته ول بي سي وایم چې بي سي یعنې قبل المیلاد، مخکې له میلاد نه. بي سي بیفور شیفټس هم ورته ویلی خو دا مخفف دی، یعنې بي سي ویلی سو د مخکې له میلاد نه، یعنې د مسیح علیه الصلاة والسلام له پیدایښت نه، له هغه نه مخکې دې ته موږ بي سي تاریخ وایو. او دې نه سیده بیا لکه دا اوس یې روان دی تقریبا 2015 د مسیح علیه السلام نه زیږېدلې نه تر دې دمه چې دا روان ده، دا په دې باندې موږ هغه کولی شو. نو راځو د تېر وسلو دې خبرې نه وو اړوند بحث او د تاریخ زړه ته به لاړ شو. هیتیان هغه قوم چې د نن د بي سي په 1680 بي سي کې، یعنې مخکې له میلاد نه دوی امپراتوري شروع وکړله. او دوی څنګه امپراتوري جوړه کړله، بیا دا څنګه ونړېدله او دوی په خپله امپراتوري کې څه وکړل او څه یې ونه کړل. خو دا هیره شوې د امپراتوري له ډېرو خلکو نه او د دې په اړه باندې دومره بحث نه ده سوی. موږ نن غواړو دې په اړه باندې موږ تاته بحث موږ تاسو ته وړاندې کوي دي او د تاریخ زړه ته لاړ شو. نو هیتیان هغه قوم وو لکه نن چې موږ دې جغرافیې ته وګورو، بین النهرین نن د ترکیه راځي پکې، ایران هم پکې راځي، سوریه او عراق یعنې بابل دا هم پکې راځي. نو بین النهرین داسې بحر ته لنډه نه ولس خو سیدي هغه کړه، خو دوی په خپل کوښښ باندې او په خپل هغه باندې د جلۍ فرات نه لرې وله، نږدې نه وله. نو دوی پې خپل کوښښ وکړه او دوی خپل همت او عزم وکړه، دغه امپراتوري جوړه کړله. او دا بیا څنګه ړنګه شوله. نو د دې په اړه باندې به موږ تاسو ته راسو. اوس د بحث سره کار نه لرو، دې به بیا اخرت ته راسو. هیتیان چې نن 1680 کاله بي سي مخکې دوی خپل امپراتوري لرله او په دې خپل امپراتوري کې دوی دولت د مرکزي نه کنټرول کېده، دوی خپل مرکزي دولت لاره، نو دې نه به دا کنټرول کېده. او دوی تقریبا د تاریخ له پاڼو د تاریخ له مخه نه 15 قرنه یعنې 1500 کاله دوی خپله امپراتوري وکړله. د دې په امپراتوري کې دوی به څنګه دوی به خپله کرنې کولې او خلکو ته به څاروي ورکول، د کرنې لپاره به هر څه سیستم به یې ورته برابرو، د زراعت لپاره د دهقاني لپاره به دوی خپل هغه ورکول. خو بیا دې محصولات به بیا دولت ته ورکول، دوی به ترېنه خپل محصولات بیا اخیستل دولت، او دوی خپله د امپراتوري په څه رقم باندې مخکې بوله. دوی به یو ځای ته لاړه چپاول او غارت به یې وکړو، دوی به خپل ځان ته خپل هغه څه به راوړه ځان ته له غارت نه چې دوی ته به پکار ول. سوال بیا دلته یو سوال به مطرح کړو، که دوی مثلا دا غارت نه کولی نو دوی به خپل خواړه له کومه کول، دوی به خپل ځان ته دا که دوی ته چې څه مرکزي دولت پکار دوی باید څه کړي وای. راځو اوس دې سوال ته جواب وایو. دوی خپل دولتي هغه لاره مرکزي دولت لاره، مرکزي دولت کې دوی خپل پاچا لاره، او دا د دوی لومړی بنسټ ایښودونکی لیبارنا په نامه باندې یا لابرنا په نامه باندې، که بنده نه کم چې که غلطي کېږي د دې نومونو کې عجیبه نومونه دي، نو معذرت. نو په دې کې دې بنسټ ایښودونکی لابرنا و، خو چې کله به دوی پاچا په مرکزي دولت نه به کنټرول کېده او دوی به خپل مرکزي دولت لاره، نو د پاچا څه کار و؟ د پاچا جنګ، عدالت او د خدایانو عبادت کول. نو دوی خپل ځان ته ډېر معبد لرلې، یعنې دوی به ډېر مذهبونه لرل، دوی به په خپلو مذهبي ورځو کې د جشن او خوشحالیانې به یې کولې. نو دوی به هر ځای کې جنګونه کول او دوی خپل سیالان به د مصر فرعونیان به دوی خپل ځان ته به هغه خپل سیالان به یې ګڼل. که تاسو غواړئ چې د مصر د فرعونیانو په اړه باندې موږ تاسو ته ویډیو جوړ کړو، په لاندې کمنټ کې ولیکئ، وظیفه به اجرا شي.
موږ به تاسو ته د دې په اړه باندې هم ویډیو جوړه کړو د مصر د فرعونیانو. نو دوی خپل ځان ته یو قانون لاره، که هغه قانون که تاسو اوس له خپل فامیل سره ناست یاستئ نو هیله کوم تاسو ګوشه کې ووهئ، او که ګوشه کې نسئ وهلی نو تاسو کولی سئ بیا په جدا وخت هم پیدا که په هغې وخت کې دا ویډیو واورئ. دوی د ډېرې واجبه قانون لاره، کله به چې چا له خوک سره یا له څاروي سره بنده بخشش غواړي نو که چا ورسره جنسي تیری کړی وای له خوک او یا هم له څاروي سره نو هغه به اعدام کېده. خو اختلاف و که دا کار چا له اسب سره کولی یا له خره سره کولی دا مجازات نه ګڼلی کېدل، هېڅ نه ورته ویل کېدل. نو اوس به موږ راسو دې بحث تاسې دوی تقریبا 5 قرنه دوی خپله امپراتوري په مخه وړله. سوال چې دا څنګه له منځه لاړله، د دوی نه څه پاتې شول، ولې دوی په اړه باندې دومره څه ونه ویلی شول. خو نن ورځ دوی ډېر معلوماتونه پیدا کېږي چې دا ډېر وخته تېر شوی ول او دوی امپراتوري ډېر غځېدلې وله، 500 کاله شوې وله. نو دا څنګه ړنګه شوله؟ دوی به خپله قلمرو یعنې دوی به خپله سیمه اوږدوله، دوی به هر ځای فتح کوو، خو بیا دوی نسو کولی چې دا سیمې او دا قلمرو دوی ساتلی وای. نو دلته دوی ته مشکل پیدا کېده په دې باندې په خپل داخل منځ کې او خلکو شورش کوه، نو نسو کولی چې دوی دا هغې کړی وای، قلمرو یې ساتلی وای. نو په دې وخت کې دوی چې د امپراتوري له منځه لاړله خو دو باندې چا بریدونه کول، بهرنیانو بریدونه کول د بحر له لورې، او د دې امپراتوري له منځه ویې 1210 BC یعنې مخکې له قبل المیلاد نه د دې امپراتوري لاړله له منځه او د پای ټکی ورته کېښولی شو. خو هو دلته بیا هم څه نه دي ویل سوي د تاریخ له مخو نه چې دومره به ووایو دوی کې خپله مرض راغی، وبا راغله او نور څه مشکلات ورته راغله، طاعون مرض د دې په امپراتوري کې ګډ شو، نو دې امپراتوري ونړوله. خو بیا هم د دې امپراتوري وله، بیا به هم د دې وړکۍ سیمې ولې، خو هغې مخکني په رقم باندې نه وله، لکه دوی چې څنګه زور لاره او څنګه امپراتوري خپله په مخ باندې وړوله، نو دوی نسو کولی چې هغه امپراتوري هغسې په مخ باندې ویسي. نو بیا یې دې امپراتوري له منځه لاړله، زموږ وخت پای ته ورسېده او کلام هم. نو یو هیله ده په اخر کې که تاسو هر کله زموږ ویډیو ګورئ نو تاسو به زموږ د ټلګرام له لارې زموږ له اډمین سره به تاسو ورته ویډیو راولګئ، هر کله مو سکاته تلیفون داسې کېدی او له هغې نه ویډیو وکړئ، تاسو موږ ته راولګئ، نو موږ به د ویډیو په پای کې شیر کوو. ډېره مننه، تر بیا پورې زه تاسو په الله باندې سپارم، هیله ده چې ویډیو مو خوښه شي. تر بلې ویډیو خدای په امان، مخکې مو ښه.